السلام علیکم. د زیتونو تیل د استعمال باره کې د خلکو ذهن کې دا سوال دی چې د زیتونو تیل د خوراک دپاره کم تیل استعمالیږي او د مالش دپاره کم تیل استعمالیږي، یعنی اندروني او بیروني طور باندې په دې ششپنج کې وي خلک کنفیوز وي چې یاره کم تیل استعمالیږي. نو دې باره کې زه تاسو دا ویم چې د زیتونو تیل درې قسمه وي. یو ته ایکسټرا ورجن وي، یو ته ورجن وي، یو ته پومس وي. په دې کې اوس فرق څه دی؟ ګورئ فرق دا دی چې کله زیتونو دانې چې کومې دي هغه پخې شي او فصل تیار شي، هغه د بوټي نه راوشو کولی شي او بیا هغه چې کوم دی مشین ته لاړ شي، کومه ګاڼۍ وي کوم کې چې تیل وځي هغې کې دا واچولی شي او هغې نه چې کوم تیل راوځي په دې کې هېڅ قسمه نور څیزونه ایډ شوي نه وي، خالص د زیتونو دانې نه چې کوم تیل راوځي هغه تیلو ته وایي ایکسټرا ورجن، یعنی دا بالکل قدرتي او خالص شکل کې دا تیل موږ ته میلاو شي، دې کې هیڅ قسمه نور څه مواد څه کیمیکل نه وي ایډ. خالص زیتون تیل چې کوم وي هغې ته ایکسټرا ورجن زیتون تیل وایي، ایکسټرا ورجن اولیو آیل ورته وایي. نو چې کله هم تاسو د زیتونو تیل اخلئ د خوراک دپاره د استعمال دپاره، نو چې په کوم بوتل د تیلو لیکلي وي چې ایکسټرا ورجن اولیو آیل، نو دغه ټولو کې خالص او بهترین تیل دي، خو دغه ټولو کې ګران هم ملاویږي. په دویم نمبر باندې بیا ورجن تیل، هغه کم یو تیل ته وایي. نو کله چې زیتونو تیل نه ایکسټرا ورجن یعنی مکمل خالص زیتونو تیل وځي، نو بیا چې هغې نه پس کم زیتون پاتې شي هغه دوباره بیا واچولی شي په هغه مشین کې، په هغه ګاڼۍ کې، او هغه نه چې بیا کم تیل راوځي نو هغې ته ورجن وایي. نو دا هم خالص وي، خو دا په غذایت کې د ایکسټرا ورجن نه یعنی مکمل پیور مکمل خالص چې کوم زیتونو تیل وي هغې نه په افادیت کې، په غذایت کې او په فوایدو کې لږ کم وي. خالص دا هم وي، ورجن هم خالص وي، خو د هغه ایکسټرا ورجن نه دا لږ ارزان هم ملاویږي او دا په غذایت کې او په افادیت کې ډیر کم وي په نسبت د خالصو تیلو. بیا په دریم نمبر باندې پومس چې کوم دی هغه تیلو ته وایي چې کله دې نه ایکسټرا ورجن تیل وځي، ورجن تیل وځي، نو بیا د زیتونو کچره پاتې شي، اګودا یا هغه پوک چې کوم وي هغه پاتې شي، نو هغې کې بیا څه خاص قسمه کیمیکل ایډ شي، نو هغه کیمیکلو په زور باندې یو مایع تیاره شي چې هغې ته پومس آیل وایي، پومس اولیو آیل. دغه تیل چې کوم دی دا دې کې غذایت نه وي، د دې دوه په نسبت چې کوم ایکسټرا ورجن دی او ورجن دی د دې په نسبت دې کې غذایت نه وي، دا د خوراک دپاره نه استعمالیږي. ځکه چې خوراک دپاره استعمالوي نو فایدې په ځای نقصان دی. همدغه تیل چې کوم دی دا بیروني طور مالش دپاره استعمالیږي، یعنی بدن دردونه کوي نو هغه مالش دپاره دا استعمالیږي یا مختلف قسمه دوایانو کې استعمالیږي. نو دغه پومس آیل چې کوم دی دا د خوراک دپاره نه استعمالیږي. نو امید دی تاسو به دا فرق پته لګېدلی وي چې کوم مکمل خالص تیل دی د زیتونو هغې ته ایکسټرا ورجن اولیو آیل وایي، چې کوم هغې پسې په دویم نمبر باندې خالص تیل وي هغې ته ورجن اولیو آیل وایي، او چې کوم نقصاندې وي د خوراک دپاره بیروني طور استعمال دپاره فایدهمند وي خو د خوراک دپاره نه وي هغې ته پومس اولیو آیل وایي. نو امید تاسو به دا فرق معلوم شوي وي. داسې معلوماتي ویډیوز کتلو لپاره زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ.